اکثر مریضان دا فکر کوي چې سکیلینګ پالیشینګ یا د غاښونو وینځل چې دي د غاښونو لپاره تاوان لري. ځینې وایي غاښونه کمزوري کوي، ځینې وایي د غاښونو ترمنځ خالیګاوې رامنځته کوي او ځینې دا فکر کوي چې غاښونه خرابوي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. کله چې مونږ غذایي مواد وخورو نو د غذایي موادو خوړلو نه وروسته یو څه اندازه زموږ په غاښونو باندې هغه پاتې کیږي او که چېرته موږ په منظم ډول سره خپل غاښونه صفا نه کړو نو هغه د وخت په تېرېدلو سره کلکیږي او په موږ باندې چې دی هغه بدلیږي. نو دې لپاره هغه موږ بیا په کلینیک کې صفایي ترسره کوو، یعنی دغه کوم سکیلینګ پالیشینګ چې دی یا د غاښونو وینځل چې دی هغه ترسره کوو تر څو هغه خوراک یا غذایي مواد چې هلته جمع شوي وي هغه مونږه لرې کړو. او که چېرته په دوامداره ډول سره دغه منګ چې دی د غاښونو ترمنځ پاتې شي نو د غاښونو او د اورۍ چې دی د هغې نه وینه بهېدنه چې کوم د هغه شروع کیږي او دې سره سره د خولې بدبوی هم پیدا کیږي. نو پکار دا دی چې تاسو په منظم ډول سره د خپل غاښونو یا د غاښونو مینځل چې کوم دی هغه ترسره کړئ.